الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محترم ورونو، زنو مفسرین کرامو د دې آیات سبب د نزول د خدای ځنه خلک راغلل د ادعای کا چې موږ محبت د الله سره لرو او د طریقې محمدیه باندې برابر نه، نو الله سبحانه و تعالی دا مبارک آیتونه نازل کړل چې هر هغه څوک چې ادعا د محبت الله سبحانه و تعالی سره د محبت ادعا کوي، نو هغه به په طریقې محمدیه باندې برابر وي. که په طریقې محمدیه باندې برابر نه وي، نو په خپل دعوا کې چې هغه کاذب دی. ابن کثیر رحمت الله علیه وی چې دا آیات حاکم دی په هر هغه چا باندې چې هغه ادعا د محبت د الله سره کوي او په طریقې محمدیه باندې برابر نه دي، نو دا وی کاذب دی په خپل دعوا کې. څو پورې چې دای تابع شي د شرع محمدي تابع شي په ټولو اقوالو په ټولو افعالو کې. قل إن كنتم تحبون الله، قل ورتويا يا محمد رسول الله إن كنتم تحبون الله، كچرت تاسي وي محبت الله سلري نو فتبعوني زما تابعداري وکړئ. خدای پاک رسول الله ته فرمایي چې داسې ورتويا چې زما ته ورتويا چې زما په لار راشي چې رښتیا به بیا تاسو به الله سره محبت ده، به تاسو الله سره محبت ونه کوي. يحببكم الله، نو الله بستاسا مینه کوي. الله سبحانه و تعالی بستاسا خوښ کوي. تاسو زما تابعداري وکړئ، زما طریقه باندې ولاړ شئ، نو الله بستاسا خوښ کوي. ويغفر لكم ذنوبكم، او الله بستاسا ګناهونه وبخي. الله ته بستاسا ګران شئ، خدای پاک ته محبوب وي، او الله سبحانه و تعالی ستاسو ګناهونه وبخي. والله غفور رحیم، الله جل جلاله چې دغه بخښونکی دی او مهربان ذات دی. الله سبحانه و تعالی په اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په طاعت د رسول الله سره، نو تاسو الله محبت کوي او تاسو ګناهونه مخکینی ګناهونه خدای په ټول بخي. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله، قل ورتوي محمد رسول الله أطيعوا الله، تاسو اطاعت د الله وکي په فرائضو کې، والرسول د رسول الله اطاعت وکي په سننو کې. ان تولوا کچرته تاسو اعراض وکړو اطاعت د الله او د رسولنا، فإن الله لا يحب الكافرين. نو کده غرض باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه غاړه غړول چې عقیده نه پلري او د خدای پاک د الله فرایض نه مني، د رسول الله سنت نه مني، هغه کافر کی. ان الله لا يحب الكافرين، متأخر الله نه خوښوي کافرین، يهود، نصارا، منافقین. کله چې دا مبارک آیتونه را نازل شول، نو يهوديان وایي چې موږ په دین د آدم علی السلام باندې یو. نو الله سبحانه و تعالی دا آیت را نازل کړ. ان الله اصطفى آدم، وتأخر الله ورکای دی آدم علیه السلام په اسلام سره، نوح علیه السلام الله په اسلام سره ورکړی، و آل ابراهیم، او آل دی اولاد دی ابراهیم علیه السلام الله په اسلام ورکړی، و آل عمران، او آل دی عمران دی موسی علیه السلام او دی هارون علیه السلام دا خدای پاک په اسلام سره ورکړی دي. علی العالمین، په ټولو هغو عالمیانو باندې چې دی په زمانه کې وو خدای پاک د خلق ورکړي. ذریه بعضها من بعض، ذریه بعضها من بعض، دا اولاده ده. ذریه بعضها من بعض، دا اولاده چې د بعض اولاده د بعض نور نه ده. نو د انبیاء د منځ نه ده هغه چې د کوم نومونه چې باید شریف ذکر شو دای خاص کړل ذکر سره د میان د انبیاءونه، ځکه چې ټول پیغمبران چې انبیاء علیهم السلام د دې د نسل نه وو، نو ځکه دا انبیاء په نومونو سره خاص کړل. ذریه بعضها من بعض، یعنی الله سبحانه و تعالی د خلق ورکړي وو، د ټول متجانسین وو په دین کې، په تقوا کې، په صلاح کې. معنا دا ده ذریه بعضها من بعض، چې دا داسې خلق چې الله ورکړي چې دی هم متجانسین وو په دین او په تقوا او په صلاح کې، یو دی بل په دین باندې دی هغه بعضی، یعنی بعضها علی دین بعض، او بعضی په دین د بعضو باندې. والله سمیع علیم، الله سبحانه و تعالی چې دی اوریدونکی دی، اقوال د بندگانو اوروي، دا ټول خبرې اوروي، او الله پوی دی په ضمائرو، پوی دی په کوم شان چې دی په زړه کې دی. اذ قالت امرأة عمران، هغه وخت یاد کړه چې کله ووی ښځه د عمران
حنا چې د ابراهیم چې د بیبي مریم مور و، د بیبي مریم مور داسې ووي رب انی نظرت لك ما فی بطن محررا. د حنا بنت فاقوس په نامه باندې نومېدله، دا د بیبي مریم مور و. نو دو داسې ووي الله ته رب زما ربه انی نظرت لك ما فی بطن محررا، زما ربه ما نظر کړي تعالی را ما فی بطن شي چې زما په خېټه کې دي، نو دا ما نظر کړي ستاسو د عبادت لپاره، ستاسو د اطاعت لپاره. دا چې کوم شای ما براوم په خپل خېټه کې چې ما کوم ورکړای ته خالص ته د عبادت او ته د دین د خدمت د مسجد د خدمت لپاره وي. فتقبل مني، الله ته دې مونږ قبول کړي. وتقبل مني انك انت السميع العليم، انك تچي الله السميع اوریدون کې دعا وی اوروي او علیم یې په اجابت سره او په غوسه چې زما په باطن کې دي، زما په ګډه خېټه کې پر رحم کې چې ته په عالم یې خدای. نو دا خو د بیبي مریم د مور دعا و چې دا د دې اخلاص او دا د دې نیت و چې الله ته خپل نیت ښکارا کو چې الله زما حمل چې دی زما په خېټه کې دا ما د تا د دین د خدمت لپاره نظر کړی. د مسلمانانو بیبيانو لپاره یو درس دی چې دی کله د دې اولاد په حمل شي نو دا په خېټه شي، نو دی باید الله ته دعاګانې وکړي چې الله د دین خدمتگار کې، الله ته دا ما د تا د دین د خدمت لپاره نظر کړی. دا شان موږ زده کوو. نو په همدې خاطر باندې دا قرآن عظیم شان کې د قدوه په شکل باندې موږ تاسو دا ذکر کړی. نو فتقبل مني، الله ته قبول کې، انک انت السمیع العلیم، تا اوریدون کې دعا اوروي او په اجابت سره زما په رحم کې چې څه دي ګیره کې. فلما وضعتها، کله چې وزګوله، نو چې کله وزګوله نو دا انجل کایو. قالت نو دی ووی، نو بیبي مریم مور ووی، قالت دی ووی ربي زما ربه انی وضعتها انثى، ما خو وزګوله دا خو انجل کای د خدای، والله اعلم بما وضعت، او الله ډیر ښه عالم وو هغه څه چې د وزګول چې دی وزګول الله په عالم وو. وليس الذكر كالانثى، او نه د خدمت کې په خدمت او په عورت کې نر داس نه دلکا لکنجل کوي، نر خدمت ډیر کړی شي. دې مطلب دا و چې خدایا ما خدای و چې د نر شي او د دین لپاره خدمتونه وکړه، نو دا خنجل کوي شو خدای پاک دی و. و انی سمیتها مریم، او ما نوم پکې خو مریم، ویني سمیتها مریم، او ما زچیم سمیتها ما ونم ولا مریم په مریم سره. و انی اعیذها، او زچیم اعیذها زد دې پناه غړم بک پتاسه، ته خدای پاک نجات ورکي، الله ته دې ته نجات ورکي د شیطان نه. و ذریتها، او د دې د اولاد پناه هم پتا باندې غړم الله من الشیطان الرجیم، د شیطان لعین نه، لعین شیطان د شر نه خدای پاک دې دا او دې اولاد وساتي. فتقبلها ربها، نو قبولک الله جل جلاله دې دا خدای پاک دغه بیبي مریم چې مور یې وزګوله الله ته قبولک په کلی قبل ولسه ډیر ښه خدای پاک قبولک، ځکه دا په لار د سعاده و باندې وړاله. نو دوی چې وتقبلها ربها بقبول حسن، الله سبحانه وتعالى د دې دعا قبول کړه دا ربها رب بقبول حسن په قبل ولسه. وانبتها نباتا حسنا، او دا خدای پاک غټه کړله، دا لوی کړله په ډیر کامل تربیت سره، په ډیر صالح، په ډیر ښه نشأت سره، په ډیر ښه غټېدل سره. خدای پاک د نور بچیان غټېدل دا فوق العاده ده غټېدل. نور بچیان چې په کال کې غټي یا په میاشت کې غټيږي، نو د دې هغه چې وو ډیر فرق و د نور هغه سره، د نور خلکو د اولادو سره ډیر فرق و چې خدای پاک په ډیر کلی غټوال سره ډیر ښه لوی ولسه دا لوی اوله. نو دا الله سبحانه وتعالى قبول کړ په ځای د بچی باندې چې دې صدا امید و چې الله نو ما خو کدا زوی وی نو د دین د خدمت لپاره موقف کړي، نو الله په ځای د غلام په ځای د هلاک باندې خدای پاک دا قبول کړ. وکفلها زکریا، وکفلها الله کې پالات ورکو دې کې پالات ورکو الله سبحانه وتعالى د مریم کې پالات چاته ورکو زکریا علیه السلام ته. زکریا علیه السلام ته د تربیت لپاره چې هغه تربیت کا نو وته کې پالور باندې راتلون کې وته کې وتاست راشي چې د کله قرعه په وجواله نو د قرعه د حضرت زکریا علیه السلام په هغه باندې وختله چې هغه کلمان ودرېدل
خوبو کې. نو هغه ځکه زکریا علیه السلام سره تروري هم هوا نو ته پلار خو په وخت کې نه ونه پلار په وخت کې نه. نو زکریا علیه السلام د دې کې په وخت چې د تربیه په مو باندې نو د دې سره تروري هم وا تروري هم هر چا دا کوشش کول هر څوک دته مشتاق وو چې دې هغه وکاو د دې کې پالاو وکاو. کلما دخل نو هغه وکټي ورته جوړه کا یو کوټه ورته جوړه کړه د عبادت پر ځان ته مریم به الته نو د کلما دخل علیها زکریا هر وخت کې بچ کله داخل شو په دې باندې زکریا علی السلام بچ داخل شو المحراب هغه کوټه د عبادت ته بچ کله داخل شو چې دې به الته عبادت پکې کول. مریم ته چې کله ورغله وجد عندها رزقا نو دې پیدا کو وجد زکریا علی السلام په پیدا کړ عندها د دې سره رزقا میوه به پیدا کړ. چې کله به زکریا علیه السلام دې ته ورغله ځان ته کوټه ورته جوړ کړو د عبادت لپاره چې وا برغللو نو الته به دی وړي میوه به په جمی کې و او داسې د جمی میوه لکه انګورو د شان به دې ته یخو نو په داسې موسم کې به دې ته میوه یخو چالت میوه قطه وي. نو بیا زکریا علیه السلام ورته وی یا مریم قال وبوي زکریا علیه السلام یا مریم ای بیبي مریم ان لك هذا دادی کوم شوي کوم زتا ترغلی دا نمیوی دی کوم زدر ترغلی. قالت هو من عند الله قالت دیوبه هو من عند الله دا ماته جبرئیل امین راوړي د الله د خانه دا جبرئیل امین راوړي دا کرامت دی. لکه حضرت خبیب رضی الله عنه ته چې په زندان کې کومه خزه چې په حضرت خبیب رضی الله عنه باندې مقرره شوی و چې دته لګلګ کاله دی چولینه وراچوا یا مراقبت کوا نو خبیب دا خزه وی چې ما خبیب ته کله وروکتل په توره کوټه کې و زولانو کې خو د دې د مخه سما د انګورو یو غونډي ولیدل چې ورته یې کیو په زندان کې نو موږ دته و چټ کاله ورکې څو نو ورکول د خبیب رضی الله عنه نو دا غبوا نو دا انګور بو دا ټول کرامات دي. نو دا بم زکریا علیه السلام چې کله الته ورغلو نو بیا ورته چې مریم داتې دي کوم زتا ترغلي دی وجدت الله دی خونه ان الله يرزق تاثر الله روزي ورکوي مې یشا چته چې خوښ شي د الله چې چته خوښ شي ورکوي بغیر حساب بدون د اندازې نه او بدون د به حساب خدای پاک هغه ته روزي ورکوي. په دا وخت کې چې کله د کرامت ولیدو د مریم زکریا علیه السلام چې د کرامت ولیدو چې د عبادت او د پاکۍ په نتیجه کې الله دې ته ورکړی وو نو په دې وخت کې دعا وکړه چې خدای داسې اولادونه خو مختار کړي پاک طیبه ذریه مختار کړي. هنالک نو په دې وخت کې د دعا زکریا او دعا وکړه زکریا علیه السلام ته مې پیدا شو د زکریا علیه السلام دعا وکړه زکریا علیه السلام ربه د خپل رب نه غوښتنه وکړه د ته مې وکړه ربي قال ربي ازما رب هب لي من لدنك تما توبکی من لدنك د خپل نزنه ذریه طیبه اولاده پاک اولاده صالح اولاده خدای مختار کله چې دا ولید انک سمیع الدعاء خدای پاک ته اوریدون کوي د دعای ته مجيب دعای ته دعا قبلوي. دلته درس دادې د محمدي امت د پاره دا درس د پلارونو د پاره چې کله صالح زوی چیرته وویني دی به دعا کوي چې الله ماته د صالح زوی راکړي. کله چې با کرامت خلق څوک وویني نو دا وی چې الله مختم د سپاک اورته راکړي چې په دنیا او په آخرت کې موږ په سرلوړي وو. انک سمیع الدعاء خدای پاک ته اوریدون کوي د دعای. نو کومه ربيعه بلخوي چې په خزو کې پیغمبر نه دی تر شوی خو انبیا او اولیاء په غیږ کې تربیت کړی دي. فنادته الملائکه نو आवाज وکړه ملائکه زکریا علیه السلام چې وخت دعا وکړه چې خدای ماته پاک اولاد راکړي. فنادته الملائکه आवाज وکړه ملائکه جبرئیل امین وهو قائم او په داس حال کې چې حضرت زکریا علیه السلام ولاړو یصلی فی المحراب مسجد کې لمونځ کوله دا سه आवाज وکړو ان الله یبشرک بیحیی الله ته تزیر درکوي چې الله به ته تزوی درکا په یحیی سره نوم تار تمخ په خو دل شوی تمخ نوم په خو چې دا د زوی به الله ته درک نوم به یحیی وي نو تمخ ام سړی د خپل هغه د پاره تپاولان د خپل زوی د پاره تمخ سړی نوم یې خولای شي که زما زوی که پیدا شو نو دغه نوم به زه پیږم.
مصدقا نو دا داسې د انت زیر درکوي الله په یحیی علیه السلام سره مصدقا چې دا تصدیق کوونکی دی بکلمه من الله دا د عیسی علیه السلام تصدیق کوونکی دی د عیسی ابن مریم هغه ته بکلمه من الله وی چې دا کلمه ده کون څه پیدا شوی دی بدون د پلان نه نو ځکه کلمه من الله وی عیسی علیه السلام دا به عیسی علیه السلام توحیدوي هو قائم يصلي في المحراب وسيدا او داسې زوی به الله تعالی درکو چې یو خو به عیسی علیه السلام تصدیق کوي دغه تصدیق به کوي وسيدا او د حلیم وي د جهنم ډیر گذشت کوي هغه به سید وي وحسورا او سره د چرته کې به دای به معنی کوون کوي د سره د چرته شهوات به خځه کې ځان به معنی کوون کوي ځان به معنی کوون کوي د خځونه سره د چې بده کې به شهوات وي خو ځان به معنی کوون کوي د خځونه ونبي من الصالحين او د پیغمبر وي د صالحانو د پیغمبرانو نو قال وي رب ازما رب او زكريا عليه السلام جبريل امين ته داسې وچ کله زیره ورکړي چې الله تعالی زوی درکوي نو به یحیی وي او دا به سید وي او دا به حسور وي او دا به پیغمبرانو نه وي ځکه صفاتونه ورته نو په دې وخت کې زکریا علی السلام څه وی قال او زکریا علی السلام رب ازما رب ای زما سید ای زما رب ان يكون لي غلام دکومه بشي ماته بچای وقد بلغني الكبر زما بچای به دکومه شماته خزور بودیر سدلی وامرأتي عاقر او خزم داسې د چې دوه اولاد نه پیدا کی قال رب ازما رب ان يكون لي غلام چې د کومه بشي ماته بچای وقد بلغني الكبر او ما تر رسیدل د زړبودي زګیر کړم ومرأتي عاقر او زما خزه چې دا هغه عقیمه ده اولاد یې نه پیدا کی قال هو جبريل امين كذلك الله لکه څنګه چې ته وایې همداسې الله ویل دي لکه څنګه چې ته الله ویل همداسې خدای کا چې تا ته خدای پاک زوی درکوي الله همداسې کا كذلك ان امدارنګه لکه څنګه چې الله تعالی ویل دي الله چې دی يفعل ما يشاء الله همدغه څه چې خوښ شي همداسې کوي قال زكريا عليه السلام رب ازما رب اي ازما رب اجعل لي آية رب اجعل لي آية الله تخمته په دې باندې ونخه زما خزه چې کله حامل کیږي نو ماته یو نخه خدای پاک هغه دې باندې ماته یو نخه وخه قال یو نخه وګرځاو قال آیتک نورته وی آیتک نخستا دادا په حمل استاد خزه چې کله حمل خلی دای نه خده الله تکلم الناس ته به دې قدرت نه لري چې د خلکو څخه خبري وکي خبر نه بول وی 3 ایام درې ورځې بدون د دینه چې ګونګ شي ګونګ بم نه وي خو د خلکو څخه خبري نشي کولای الا رمزا مگر صرف اشاره بغږیږي فقط صرف شونډې به ورته خوراوي او روزي به خوراوي او سترګې به خوراوي او لاس به خوراوي او داسې ملکیږي چې د په مزکه باندې بعضی خبري ورته لیکلې یا به ورته ولیکلې چې داسې کار وکړي نور د دې قدرت نه لرلو چې خبري وکړي دا وی نه کړه وذكر ربك او یاد کا خپل رب جب او پزړه سکه کثیرن ډیر په هر حال کې وسبح بالعشي والابكار او المنزك بالعشي والابكار په مخستان او په کیس کې د شپې په اوله ایسا د شپې کې او په اوله ایسا د ورځې کې د منځونه وکړه وإذ قالت الملائکه او وختیات کې چې ملائکه جبريل امين راغلو ویل یا مریم و ای بی مریم ان الله اصطفاک الله تغره کړی په اسلام او په عبادت سره وطهرک او الله ته پاک کړی د کفر او شرک او دغه نه د شرکونو نه ته خدای پاک کړی او واصطفاک او ته خدای پاک ور کړی علی نساء العالمین په زمانہ کې کوم خځې دي په زمانہ کې په ټولو عالمانو باندې تغره په ولادت عیسی علی السلام یا مریم ای بی مریم اقنوتی یا مریم اقنوتی ای بی مریم اطاعت وکا لربک خپل رب ته خدای پاک شکرانه ادا کا
ته الله سبحانه و تعالی ته الله ته ودرګه په منځ کې څو پرې چې د خدای پاک شکرانه ادا کړي وسجودي سجده وکا ورکعي او رکوع وکا سجده او رکوع وکا مع الرکعين لرکوع کوونکو سره لا اهل دل منځ سره ذالک دا کوم شان چې کوم ذکر شول د خبر د مریم نه او د زکریا علی السلام د خبر نه کوم ذکر شول من انباء الغیب د خبرونو د غیب نه دی محمد رسول الله ته غائب وي ته نه وي داستان غائب وو د غیب خبرونه دي نوحیه الیک چې موږ وحی کوو تا ته موږ جبرئیل امین راولې غلو څو پرې چې تا د مریم او د زکریا علی السلام نه ته خبر درکو نو د موږ مذهب کې نو غالتم دی چې دلته ورته چې ورکای مع الرکعين سترکو کده رکو کوون کوسه یعنی په جامه باندې منځ وکا په جامه باندې منځ وکا نو زموږ مذهب کې الته په جامه باندې منځ کېدو خو د کوټه الته غو زموږ مذهب کې کوم دی نو ک زموږ مذهب کې نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او یاران صاحبان وی چې د غزړې خځې کول شي چې د جامې تبلول شي او ځوانه خځه د فتنې په خاطر باندې کې فتنه پیدا کی ځوانه خځه په تک کې نو بعد د جامې تبلول نشي او کله ځان ته ځای وي د خځه ځان ته ځای وي چې د امام حرکات تعقیب کړی شي هغه وروي د لسی رکوع سجده په امن ځان ته ځای وي کې دې شي چې هغه کې خدانو د فتنې په خاطر باندې ویني چې د فتنې په خاطر باندې مانه فکر غلي وما كنت لديهم او تنوي پنځ د دوی باندې اذ يلقون اقلامهم چې کله دوی واچول خپل قلمونه ايهم يكفلوا چې کوم یوبا په دې مریم په کې پاله باندې څه جنجال راغلو نو بیا هغه چې جنجال دی را پیدا پاره بس دا چې تاسو کلمونه واچوي چې د هر چا کلام ودر د پوبو کې هغه بده کې پاله کوي دا د دې هغه نو چې د دې قرا یا دغه و چې د کې پاله چې د هر چا ته هغه شو نو دا به نه خل وما كنت لديهم او تنوي پنځ د دوی باندې کله چې اخبار ټول اذ يلقون اقلامهم کله دوی اچول خپل قلمونه ايهم يكفلوا کوم یوبا اخلي بيبي مريم ايهم يكمل مريم چې کوم یوبا اخلي بيبي مريم د تربیه لپاره نو ته په وخت کې الله پیغمبر ته په وخت کې نبی ايهم يكفل مريم نو دا کې په لید پر هر یو درغبت کو په دې باندې جنجال شو او چې د دې کې په لمخ کو دوی چې د مخ کو نو بس د خپل اغا سهام خپل سهمونه خپل غیشي واچول د قرای د پاره د پچې د پاره دا د چا د پاره چې دا د چا د پاره به دا کلام چې د هر چا کلام په بو کې ودرېدو نو هغه به دغه کې پاله کړي نامغه وی چې د زکریا علی السلام ودرېدو نو دغه کې پاله ته په غړ باندې وخسته وما كنت لديهم او تنوي په نزد دوی باندې دې یختصمون چې کله دوی منازعه کوله په کې پاله کې تل تنوي رسول الله ته خدای پکوي دا سره روایت دی چې روایت شوی دی چې حنا چې کله مریم تولد کا نو دای تاو کا په یو ټوټه کې په یو پاکه ټوټه کې تاو کا وحملتها الى المسجد تبوتلا او بیا د دغه علماء مخه ته کې خو د احبار مخه او دوی په بیت المقدس کې د عابدینو د علماء مخه ته کې نو دوی په بیت المقدس کې نو دوی ورته وي د مور ورته وي ودونکم هذه النذيره واخلې دا نظر شویه ده د خدمت لپاره نظر شویه ده نو دوی اریو ډېر رغبت پکې وکړو چې دا واخلي ځکه د دې د امام لور و نو بیا پچا وچولا پچا پکې پاله د زکریا علی السلام کې وختله چې دای به کې پاله کوي نو هغه و چې زکریا علی السلام د دې کې پاله په غاړه باندې وخسته د خبره تفسیر تبری ذکر کړی ده اذ قالت الملائکه هغه وخت کله ویل ملائکه جبرئیل امین یا مریم ای مریم ان الله یبشرک الله ته تذیر درکوي بکلمه منه الله ته تذیر درکوي بکلمه منه په کلمه سا د الله د خونه دی دا بکلمه منه ځکه کلمه د الله د خونه ده عیسی علی السلام چې کلمه د کون باندې ته پیدا شو بدون د پلار نه عیسی علی السلام څخه کلمه الله وی ته الله زیره درکې بکلمه منه په کلمه منه چې د الله د خونه وی یعنی په کلمه د کون باندې پیدا کی په داسې مولود سره الله زیره درکوي
چې هغه به حاصلېږي، هغه به پیدا کی په کلمه د الله نه، د الله د خونه په کلمه پیدا کیږي، د کلمه به د الله د خونه بدون د واسطه د پلار نه. اسمه المسيح، چې دغه نوم به مسیح وي، عیسی ابن مریم. مسیح یې لقب دی، نوم یې عیسی دی. نوم به عیسی علیه السلام او لقب به مسیح عیسی ابن مریم. دا چې مور ته نسبت کی د آگاهی د پدې باندې چې دا پیدا شوی بدون د پلار نه، ځکه نسبت مور ته کی. وجيها فی الدنيا، دا بس عیسی ابن مریم. نو دلته ان الله یا مریم ای بی مریم ان الله یبشرک، الله تتذیر درکوي بکلمت منه، فداس مولود څخه هغه به حاصلېږي په کلمه څخه د الله د خوانه ده. اسمه المسيح، چې دغه نوم مسیح دی، نوم به عیسی علیه السلام وي، عیسی ابن مریم، لقب به مسیح علیه السلام وي، او نوم به عیسی ابن مریم چې د مریم زوی دی. وجيها فی الدنيا، دا به ډیر مخور وي په دنیا کې، د قدر او د منزلت چختن به په نزد خلکو باندې په دنیا کې. والآخرت، په آخرت کې هم دا به د قدر او د منزلت چختن وي. ومن المقربین، او دا به د مقربین نوي الله ته په جنت عدن کې. ويكلم الناس، دا به مریم ته خدای پاک د زیری ورکوي چې دا څه زوی ته الله درکوي. ويكلم الناس، او د خلکو سره خبرې کوي، په المهد په زنګو کې، د مور په غېږ کې چې د څلوېښت ورځې وي، د کم شپو وي. وکهلا، او کله چې د عمر په خوالی تر چې په 10 کلنۍ کې به هم د خبرې کوي په کهولت کې. ومن الصالحین، او دا به د صالحانو نه وي. دا به د صالحان د ټول صفاتونه یې ته فکر وکړه، دا ټول صفاتونه یې دلته وښودل چې داسې زوی به الله تعالی درکو. نو دا تمخ بده کې چې د بیان د یو معجزه هم دی، د کې شک نشته چې دا د نهایی خبره ده په اعجاز کې. ومن الصالحین، او دا به د صالحانو نه وي، د پیغمبرانو نبی. قالت دی وی رب زما رب، ای مریم جبرئیل امین ته وی، نو داسې وی یا خو الله ته وی. قالت یا رب زما رب ان یکون لی ولد، نو د ما د پاره به کوم شي بچای به د ما د کوم شي. ولم یمسسنی بشر، او زه بشر هم نه په حلال او نه په حرام سه، چې زه به بشر هم مسکړیم نو نه په حلال او نه په نکاح سه نه په صفاح سه. نو بیا به دا زوی د ما نه د کوم شي. دا زمان خو په عادت کې د دوه لارو نه پیدا کی، یا خو نعوذ بالله من ذلک، یا د زنانه پیدا کی یا د نکاح نه. او حال دا چې نو ما ته بشر نه په حلال او نه په حرام سه الله سره وړي، بیا ما ته زوی پیدا کی. قال و جبريل امين كذلك، کڅنګ چې تو یې امداسه الله پیدا کوي چې نه به ته نکاح کوي او نه به د صفاح خبره وي، او خدای پاک به دوه نبم خدای ساتل. خدای یخلق ما یشاء، الله پیدا کوي لکه څنګه چې د الله خوښ شي. اذا قضا امرا، کله الله فیصله وکړي یو کار، الله هم داسې کوي، پیدا کوي یو شی ته چې کله خوښ شي، کله چې د یو شی فیصله وکړي. چې کله الله سبحانه اراده دې وکړه چې ولادت تا نه پیدا کړي بدون د پلار نه، انما یقول په تحقیق سره الله چې دې ورته وی له کن فیکون، بس دوی ته وی چې شا هغه کیږي. د ولادت خدای په کوي چې ولادت شه بدون د پلار نه ولادت کی. ويعلم الكتاب، آدم علیہ السلام به پلار او به مور پیدا کړ. ويعلمه الكتاب، او الله به ته کتاب ورخی، کتابت یا لیکنه به وروخی. ول حکمت، او حکمت حلال او حرام به الله وروخی، یا حکمت انبیاء. او تورات، او تورات به د دز داوی د مور په خېټه کې. ول انجیل، انجیل کله چې د مور د خېټه نه وروت، انجیل به هم زدوی. او رسولان دا یو معجزه وا چې دلته په دې تفسیر کې چې تورات په بطن امه، تورات به د مور په خېټه کې زدوی. دا یو معجزه ده کنه. د عیسی علی السلام د پیدایښت او دغه ټول معجزه. او رسولنا، او دا پیغمبر وی الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ته انی قد جئتکم بآیه. نو کله چې راغلو عیسی علی السلام مغه چې د غزیری مطابق د صفات مطابق عیسی علی السلام خدای پاک مریم ته ورکړ. نو چې کله راغلو بیا داسې وي انی قد جئتکم بآیه، انی زچم قد جئتکم ما تاسو ته وړی دا بآیه علامه من ربکم، تاسو د رب د خانه زما د نبوت پر مې نه خره وړی دا چې په خپل پیغمبر کې ګوري رښتینه یم.
قال نبي عيسى انی اخلقو عیسی علیہ السلام وی دا د مانخه د معجزه ده چې زه پیدا کوم لکم تاسو ته من الطين ز یو شکل جوړوم د خټینه که هیئت الطیر لکه مرغه ته ورته د مرغه شکل ته ورته یو شای د خټینه جوړوم فانفخو فيه زه په دې کې پوکوم فیکون طیرا باذن دبا باذن الله دبا مرغه کیږي په ځان د الله سره په امر د خدای پاک سره نو بیا د دې لپاره د اسمان سفر کې ورته دای جوړ نو بیا د خټنه به کې پکړ به چې الله په اذن والوزه نو غو والوته دای چې د سحر دی و ابرئ الاکمه او ز جوړوم د مور نه چډوم پیدا شوی په دوه وخت کې طبيبان د دین عاجز وو د پیسو د لنده د جوړون عاجز وو نو دغه تبابات په دې کې ډېر وړاندې تلو نو الله عیسی علی السلام ته داسې معجزه ورکا چې ټول شان یې عاجز کړ معجزه هم دې ته ویل کی عاجزون کی و ابرئ الاکمه او ز جوړوم ادمور نه چلون پیدا شوی ول ابرص او پیس و احيي الموتى او ز ژوند کوم مړي باذن الله باذن د الله په اسم اعظم سره یا حي یا قیوم دا به نو دوی چې دا سحر دی و انبئکم او زه تاسو ته خبر درکوم بما تاکلون په څه چې تاسو خورئ گیزو بګا چې تاسو کوم خوراکونه لري کوم خبر درکوم و ما تدخرون او هغه چې تاسو کوم ذخیره کوي کوم پریخي دي چې کوم پریخي دي د سبا د پر پغم په بویت کوم خپل کورونه کې پغم خبر درکوم ان فی ذلک ان فتاخر فی ذلک په څه کې چې ما تاسو ته وې لا آیاتن په دې کې نه خدا لکم تاسو د پرز ما د نبوت لپاره ان کنتم مؤمنین که چیرته تاسو ما باندې باور کوي او چیرته تاسو مؤمنان ومصدقا لما بين يدي ومصدقا او تصدیقون کوم ما هغه څه تاسو ته وروړي چې موافق دي په توحید کې لما بين يدي من التوراة لما بين د هغو کتاب موافق دي چې زمانه مخکې کوم کتاب را نازل شوی دی چې هغه تورات دی او د نورو ټولو کتابو سره ما هغه سره وړي چې هغه موافق دي په توحید کې د مخکنی کتابو سره ولو احل لكم او د دې لپاره چې تاسو ته رخصت ترکم تاسو ته بیان کوم بعد الذي بعض هغه شیان حرم علیکم چې حرام شوی دی په تاسو باندې زه تاسو ته نوې حکم دروړم چې کوم شان اسرائیل په تاسو باندې حرام شوی وو چې دی وخو غوښه او دغه شان چې کوم نو یا د هفته پر اسکار وو یا خو هغه واز دي چې د غویو د پسوی په تاسو باندې حرام شوی وي نو دغه زبا تاسو ته بل حکم راوړم چې دا به الله د خانه تاسو ته رخصت شي وجئتکم او ما تاسو ته وړي دي آیاتین ونخه من ربکم تاسو ربنا فتقوا الله ان د خدای پاک نو وډر شي واتیون زما اطاعت وکي ان الله ربي تحقیق سره الله چې دی ربي زما رب دی وربکم تاسو رب هم دی فعبدوه ودم دی او الله عبادت وکي هذا صراط مستقيم هذا د توحید چې دی صراط مستقيم د دین قائم دی دا الله خو کړی چې اسلام دی فلما احس عيسى منهم الكفر کله چې فلما احس چې کله پوي شو عيسى عليه السلام منهم د خلقنا احساس او پوي شو منهم د دین الكفر د کوپر کله چې عيسى عليه السلام د دوی نه ولیدل چې یاره دا انکار کوي او اراده د قتل ده د دوی نه تکرار د کوپر د خلکو نه ورویدو نو قال وی عيسى عليه السلام من انصاري الى الله عيسى عليه السلام وی څوک دې زما سره همکار د الله خواته د الله د دین خواته څوک زما سره همکار دي د الله د دښمنانو په مقابل کې زما سره همکاري څوک د الله خواته د الله د دین د دښمنانو په مقابل کې قال الحواريون وبي او مخلص ملګرو دي هغه اسپیاو دي چې 12 کسونه نحنو انصار الله موږ انصار الله یو موږ کوم کون کیو ستاسو کوم کوو ستاسو کوم کوو د الله د دین د دعوت او د الله د دین د خدمت په حساب د دښمنانو مقابل کې موږ در سم کار یو آمنا بالله موږ ایمان په الله رب باندې راوړی دی واشهد
او ته په دې باندې شاهد اوسه ای عیسی علی السلام بان مسلمون چې موږ اقرار کوونکو په عبادت او توحید سره ربنا یزمغ ربا آمنا بما انزلت یزمغ ربا موږ ایمان راوړی په څه چې تاسو نازل کړی دی کتاب نه واتبعنا الرسول دی وی دو حواریون وی چې موږ ایمان راوړی په څه چې تاسو نازل کړی په انجیل باندې واتبعنا الرسول او موږ تابعداري د دین د رسول وکړي عیسی علی السلام دی فكتبنا مع الشاهدین فكتبنا نو الله ته موږ وګرځوي د سابقین او اولین نه یا خو بل تفسیر دا دی فكتبنا مع الشاهدین حواریون وی چې الله ته موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نه حساب کا ومکروا او يهوديانو اراده وکړه د قتل د عیسی علی السلام د شهادت د عیسی علی السلام د سیسې جوړ کړ ومکر الله اراده وکړه چې دوی ته د دې تدبیر د دې د سیسې جزا ورکړي والله خير الماکرین الله سبحانه وتعالى ډېر اقوا دي مریدینو نه د اراده کوونکو نه الله سبحانه وتعالى چې ډېر ښه جزا ورکوونکی دی هغه څوک چې کوم پرېبونه د انبیاء او د صالح خلقو د لپاره جوړوي الله ډېر ښه جزا ورکوونکی دی ښه جزا خدای په کوي نو بیا مغه و چې د عیسی علی السلام ته ځنوي چې 12 کسان ور داخل شول چې شهید وکړ نو د یو کس کوره خدای په قدس کړ د عیسی علی السلام نو بیا مغه و چې د اخسړای مړ عیسی علی السلام خدای په قدس مونږ ته پورته کله بیرون تر وتل په شک کې ولویدل چې چیرته موږ عیسی علی السلام وجلوي زموږ ملګری څه شو او کوم خپل ملګری وجلوي عیسی علی السلام څه شو الله فرمایي اذ قال الله هغه وختيات کې چې وی الله یا عیسی علی السلام اني متوفیک زته وفات کوم ورافعک الی او زته ورته کوم خپل ځان ته اني متوفیک زته اخلم زتا پورا اخلم ورافعك الي او زتا پورته کوم ومطهرك اسمان ته ومطهرك او زتا ته نجات درکوم من الذين كفروا دغه کسان چې کوم کافر دي په تاسو باندې تانه مني دغه به نجات ته درکوم وجاعل الذين اتبعوك او زګرځون کيم دیو کسانو چې ستاسو تابعداري د ستاسو دین کوي فوق الذين كفروا هغه فوق په حجت او په نصرت سره په کفارو باندې تاسو کنه مني الى يوم القيامه د قیامت ورځې پورې څوک چې ستاسو تابعداري کا هغه په کفارو باندې فوق په حجت او په نصرت کې نو دا د موږ هغه نو بیا پاس دغه نو بیا د موږ د عقیده ده چې عیسی علی السلام د اسمانو ته خدای پاک ورته کړی دی نو په اخر زمانہ کې به در کوزيږي د رسول الله د امت یو امیر په حیث باندې بوي د جهاد کا د جال به د منځ وړي کوپر په ټول کوپر ورکی د به څلوي کړه اسلامي شریعت چې د حاکموي ثم الی مرجعکم نو بیا تاسو رجوع ته ده پس مرګنه فاحکم بینکم زو فیصله وکم تاسو میانځ کې فيما کنتم فيه تختلفون وڅ کې چې تاسو اختلاف کوئ فاما الذين كفروا فذا کسان چې کوم کافرون دي په الله او رسول سره فاعذبهم عذابا شديدا زب دوی په عذاب کوم سخت عذاب سره په تور اسو په جزیه سره والآخرت په آخرت کې په اور په عذاب کوم په دنیا کې په تور په جزیه والآخرت په آخرت کې پور وما لهم من ناصرین او د دې لپاره مکون کې نوي داسې څوک بنوي چې دوی معنی کا په دنیا کې د عذاب نه د آخرت و اما الذين امنوا او کسان چې ایمان یې راوړی دی په کتاب او په رسول باندې په محمد رسول الله په عیسی علی السلام په پیغمبرانو او عامل الصالحات او کارونه کړی وي او وفيهم الله به ته پورا ورکا اجورهم ثوابونه دي په جنت کې والله لا يحب الظالمين الله مشرکین نه خوښوي الله جل جلاله ظالمان نه خوښوي ذالک د کوم شای ذکر شول محمد رسول الله د خبر د عیسی علی السلام نتلوه علیک موږ تلاوت کوو په تا باندې من الآیات د آیاتونو د قران نه امر په نهي سچ کوم راغلي دي او ذکر الحکیم و ذکر د آیاتونو نه دي نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم امو په تا باندې تلاوت کوو ذکر تلاوت کوو چې هغه محکم دی په حلال او په حرام سره موافق دی تورات او د انجیل سره ان مثل عیسی فتحقیق سره مثال دی عیسی علی السلام چي دی وس بیانوي تخلیق دی عیسی علی السلام چې بدون د پلار پیدا شوی دا وخت د نجران و چې نبی علی السلام ته وی نجران عیسویان چې ته د قران نه مخته یو دلیل وویا
په د خپل خبره باندې موږ ته دلیل وړاندې کا چې عیسی علی السلام د خدای پاک زوی نه دی. نو دا آیتونه ورته نازل شول. الله وفرمایي ان مثل عیسی فتحقیق سره مثال د عیسی علی السلام، مثال د پیدایښت عیسی علی السلام عند الله پنځ د الله باندې چې بدون د پلار نه الله پیدا کو، کما مثل آدم لکه مثال د آدم علی السلام لري، خلقه من تراب چې الله د خاور نه پیدا کو بدون د پلار عمر نه. ثم قال له بیا الله ورته وی عیسی علی السلام تکون فیکون، پس ولد شبیدون د پلار نه پس شو. الحق حق خبره من ربک استاد رب د خوانه ده چې عیسی علی السلام نه الله دی نه د الله زوی دی نه د الله سره شریک دی، دا حق خبر ده. فلا تکونن من الممترین، ته د شکونکو نه نشي. کوم شان چې تاسو په د عیسی علی السلام کې چې کومه خبره تاسو بیان شو چې بدون د پلار نه الله پیدا کړ، په دې کې شک ونه کی. پس دغه بیا ذکر کوي خصومت د وفد نجران چې د نبی علی السلام سره کوم خصومت او کوم مباحثه او کوم جنجالونه کول. پس دغه چې دې ته د خبر خه کار شو چې مثال د عیسی علی السلام د ستل کې مثال د آدم علی السلام، نو دوی وی چې ودا سند الکته چې وی ودا سند. نو الله سبحانه و تعالی د مبارک ایتونه نازل کړ. فمن حاجک فيه فظهر غتوک چې تاسو دلایل وی په عیسی علی السلام په باره کې من بعد ما جاءک من العلم، پس دغه چې تاسو علم او بیان راغلو چې عیسی علی السلام نه الله دی نه د الله زوی دی نه د الله شریک دی. کله چې دا دلیل تاسو راغ کله چې د خبره تاسو راغله دی بیان نه په قول بیا ورته و بیا کینه منل دی چې عیسی علی السلام په پیغمبرای باندې او د په بندتوب عقیده نه لري او دا سوي چې د خدای د نعوذ بالله د خدای زوی دی او د خدای شریک دی. نو بیا مباهله ورسوه کوم مباهله د تویل کی چې اغم دواړه طرفونه ام وړو خزیرو بوسی و دښته د بل خون وړه خزیرو بوسی او بیا خدای ته زاره وکړه چې الله چې هر څوک په نه حق باندې دی خدای ته لعنت پر نازل کړي. نو خدای پاک رسول الله ته چې مباهله ورسوه وکړه چې دوی بیا هم د تاسو په دې برکت دلایل وی مباهله ورسوه وکړه. فقل نو بیا تعالوا راشي ورته بیا راشي ندعو ابناءنا چې موږ رو غړو خپل زمن او ابناءکم چې موږ خپل زمن رو بوسو او ابناءکم او تاسو خپل زمن رو بوسئ ونساءنا رسي ونساءنا او موږ رو بوسو خپل خزه ونساءکم او تاسو خپل خزه رو بوسئ وانفسنا او موږ په خپل هم روزو وانفسکم او تاسو خپل هم روزئ ثم نبتهل ادغه اولادو د خزو او د موږ تاسو هم موجود وو بیا نو دښت ته ووزو ثم نبتهل یا بزاري وکړو په دعا کې به کوشش وکړو الله ته بزاري وکړو فنجعل نو بیا موږ وویو لعنت الله علی الکاذبین، یعنی په نقول لعنت موږ به بیا داسې وویو چې لعنت دی زموږ په میانس کې په کاذبینو باندې، زموږ په میانس کې چې هر څوک کاذب دی په خدای د خدای لعنت وي، خدای دې خدای د رحمت نه ورټي. چې عیسی علیه السلام مبارک دې ځان خبرې کوي ان هذا فتاکثر دغه چې کوم ذکر شول محمد رسول الله د خبر د عیسی علیه السلام او د وفد د نجران له القصص الحق، دا خبر حق دی چې عیسی علیه السلام نه الله دی نه د الله زوی دی نه د خدای شریک دی. و ما من اله الا الله، او نشتا بل د عبادت ورزو مگر الله دی. ان الله له العزيز، او تقصر الله چې دا زورور ذات دی، الحکیم او د حکمت ور ذات دی الله. ان تولوا کچرته دی مخ وګرځو مباهلین ستاسو د دعوت نه یو خیر وغړی مباهله ته وغړی کای مخ وګرځو. ان الله علیم بالمفسدين، بیا الله ډیر پوی دی، الله پویږي په مفسدینو باندې په نصاراو د نجران باندې بیا خدای په پوی دی. نو بیا بیرته توحید ته دعوت کا کوم مباهله ته را نغلن بیا ماغو چې دی کلا نو دوی وی چې موږ به مشوره چې کله وکړه ګوره وی دا کدا پیغمبر په حق باندې وی ګوره به ټول تبو کېږي خدای کوي د نصاراو بيخي څه کم پاتې شي. او چې کله الته حضرت حسن او حسین او بی فاطمه او نبی علیه السلام چې کله وروتلی وو نو د دې علماء یو تن ولیدل، نو چې کله د دې بدنونه او د چیرې چې کله ولیدل ودان نورانی چیرې دی والله کوي یو نصرانی پرېږدي چې د الله سي پورته کړو اسمان ته خيږي فقط دونه وی پاله کوي وی ښه خبردار د دې صلح ورسوکه په جزیه
نجران نصاراو په دې باندې صلح د نبی چې موږ تاسو ته جزیه درکړو. نو بیا چې کله دې ملاعنه یا مباهله تر نغلل، نو بعض مفسرین کرام چې د مباهله اوس عام کېدای شي، خو د هر چا د پاره د نشي کېدلای. دا دغه کاذب معاند د پاره ده چې کوم د اسلام د دین سره د عناد لري او حقیقت په دې کې حقیقت د اسلام حقیقت او هغه حقیقت خلکو ته ښکاره کیږي چې د اسلامي شریعت حقیقت خلک وپیژني. فقط د اسلامي شریعت د حقیقت د پیژندلو په خاطر باندې کولای شي چې د مباهله وکړي، په نور عادي شان کې مباهله نشي کېدای. قل یا اهل الكتاب، نو که چېرته وګرځېدل د مباهله نه، نو قل ورته وایه ای محمد رسول الله، یا اهل الكتاب، ای اهل کتابو، تعالوا راشئ الى کلمت، هو کلمه د لا اله الا الله تراشئ، سواء بیننا و بینکم، چې برابر د زموږ او تاسو په منځ کې، الله نعبد الا الله، چې موږ به عبادت نه کوو مگر دی الله به کوو، څه دې موږ په دې کې شریک شي، ولا نشرك به شيئا، وموږ به شریک نه نسو د الله سره هیڅ شي، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نه بنشي بعض زموږ بعض نور په خدایي سره رئیسان په خدای نه نسو، ورڅ دې موږ په دې خبره کې شریک شي چې موږ به مشران او رئیسان او علما په خدایي نه نسو، من دون الله، بدون د الله نه. دې دونه معنا راوړه. فین تولوا، که چېرته دوی مخ واړولو د توحید نه، نو فقولوا اشهدوا، نو بیا ورته وایي تاسو د شاهدان اوسئ، تاسو په دې باندې پوه وئ بأن مسلمون، چې موږ اقرار کوو چې یوازې د الله لپاره موږ عبادت کوو او یوازې الله د عبادت وړ دی. اوس پس دغه مخاصمات دوی ذکر کوي چې د نبی علی السلام سره مخاصمه کوله چې موږ مسلمانان یو او په دین د ابراهیم خلیل الله یو. یا اهل الكتاب، الله فرمایي یا اهل کتابو، لم تحاجون فی ابراهیم، تاسو ولې مخاصمه کوي د ابراهیم علیه السلام په باره کې دلایل وایي. وما انزلت التوراة والانجیل، او نه نازل شوی تورات او انجیل الا من بعد، مگر پس د ابراهیم علیه السلام. تاسو ولې مخاصمه کوي، مجادله کوي، مخاصمه کوي په ابراهیم، په دین د ابراهیم خلیل الله کې. د ابراهیم خلیل الله دین خډیر مخکې تیر شوی، تورات او انجیل خډیر وروسته راغلی دی. وما انزلت التوراة، او نه درونه شوی تورات او انجیل الا من بعد، مگر پس دی والانجیل، او نه درونه، وما انزلت التوراة والانجیل، او نه درونه شوی تورات او انجیل من بعد، مگر پس دی ابراهیم خلیل الله نه. افلا تعقلون، نو آیا تاسو عقل په کار نه چوي چې ابراهیم خلیل الله چې دی هغه نه يهودي او نه نصراني وو، يهوديت او نصرانيت ډېر ورسته دی. ها انتم، تاسو هغه خلک یې، تاسو ای يهوديان او نصراني هغه خلک یې، حاججتم فی ملکم به علم، ها انتم هؤلاء، تاسو هغه خلک یې يهوديان او نصرانيانو چې تاسو دلایل وایي فی ملکم به علم، هغه څه چې تاسو ته علم شته په کتاب کې. فلما تحاجون، تاسو هغه خلک یې چې تاسو دلایل وایي فی ملکم، هغه څه چې تاسو ته په باندې علم دی، تاسو په کتاب کې چې محمد رسول الله د خدای پیغمبر دی، ابراهیم خلیل الله نه يهودي دی او نه نصراني دی، نو تاسو په کتاب کې په دې باندې علم لري، خو دې نه بیا انکار کوي. فلما تحاجون، پس تاسو ولې دلایل وایي فيما ليس لكم به علم، هغه څه چې تاسو ته علم هم نشته په کتاب کې. تاسو داسې وایي چې ابراهیم علیه السلام يهودي او نصراني وو، والله يعلم، الله پیږي چې ابراهیم علیه السلام نه يهودي او نه نصراني، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پیږئ. اوس الله سبحانه و تعالی د دې خبره تکذیب بیانوي. ما کان ابراهیم یهودیا، نه د ابراهیم علیه السلام نه يهودي وو، په دین د يهودیت باندې نه وو، ولا نصرانيا، نه په دین د نصارا وو، ولکن کان حنیفا مسلما، ولکن هغه حنیف وو، د اسلام دین ته میلان کیدونکو او حق خواته، او مسلمان مخلص وو، مسلمان وو. وما کان من المشرکین، او د مشرکانو نه وو. نو الله سبحانه و تعالی فرمایي تاسو يهوديان ته وی تاسو ځون ابراهيم عليه السلام ته نږدې ما بلای، تاسو د ابراهيم عليه السلام ډېر په میانس کې ډېر باد او فاصله ده. ان اول الناس، په تحقیق سره ډېر نږدې حق ترين د خلکو چې ډېر نږدې دي د ابراهيم دین د ابراهيم عليه السلام ته اڅوک دي، للذین اتبعوه، خامخا څوک دي چې د ابراهيم خلیل الله تابعداري کړي په خپل زمانہ کې. وهذا النبي، او ډېر چې نږدې دي يهوديان او نصرانيان، تاسو دعا مکوئ
چې موږ د ابراهیم علیه السلام د دین په دین باندې یو غوته ورنږدې یو او دغه محمد رسول الله ورنږدې دی به ډیر نږدې د خلکو ډیر حقدار د خلکو د ابراهیم علیه السلام په دین باندې هغه کسان دي چې د پسمانه کې تابعداري کوي د ابراهیم علیه السلام او د محمد رسول الله دی والذین آمنوا او مؤمنان دي هغه کسان چې کوم ایمان لري په محمد رسول الله قرآن سره والله ولی المؤمنین الله حافظ او ولی د مؤمنانو دی او ناصر د مؤمنانو دی صدق الله العظیم.